د اسلامي امارت واکمنۍ ته د پاکستان د دفاع وزیر تازه اخطار. خواجه آصف ویلي له افغانستان څخه به هر ډول برید له اوربنده سرغړونه وي، خو د کابل اوسنۍ واکمنۍ ځواب ورته څه دی؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف رویټرز ته ویلي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند دوام او د سولې راتلونکی به یوازې هغه وخت تضمین شي چې د طالبانو حکومت له افغانستان نه د پاکستان پر ضد د وسلوالو بریدونه ودروي. طالبانو له دې وړاندې ویلي چې افغان خاوره د هیچا خلاف نه کاریږي. رویټرز د دوشنبې پر ورځ د خواجه محمد آصف له خولې ویلي چې د افغانستان له لوري هر ډول برید د دې هوکړې سرغړونه بلل کیږي او د اوربند ټول بنسټ پر همدې یوه ماده ولاړ دی. پاکستانی ځواکونه او طالبان له تیرو څو ورځو پرله پسې نښتو وروسته چې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې لامل شول په دوحه کې د اوربند پر سر هوکړې ته رسېدلي. دغه نښتې د ټي ټي پي د پټنځیو له منځه وړو په نامه د پاکستان له هوایي بریدونو وروسته پیل شوې. خواجه محمد آصف ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې له مخې چې ترکیې او قطر هم پرې لاسلیک کړی روښانه شوې ده چې هیڅ ډول برید به نه کیږي. نوموړي زیاته کړه موږ تر هغه د اوربند هوکړه لرو تر څو پورې چې د دې تړون سرغړونه نه وي شوې. د پاکستان دفاع وزیر د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته هم اشاره وکړه چې د ده په وینا له افغانستان نه د طالبانو په همغږۍ د پاکستان پر ضد بریدونه کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.